السلام علیکم، زیم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 2.80 کسان نور وژلي دي. دغه رنګې په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 3099 مریضان ریکارډ شوي دي. په ملک کې د کرونا وایرس 6021 مریضان صحتیاب شو. تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د ټولو شوو مړو شمیره د 100,000 نه سیوا شوه. راجن کپور د پاکستان د طرف نه د کرونا وایرس په سخت صورتحال کې د امداد په پیشکش باندې شکریا ادا کړې ده. 11 ورځې په غزا باندې د بمبارۍ نه پس اسرائیلو د جنگ بندۍ اعلان کړی دی. بل اړخ ته مزاحمتي تنظیم حماس د جنگ بندۍ تصدیق کړی دی. د پاکستان وزیر خارجه د اسرائیل او حماس ترمنځ په جنگ بندۍ باندې د اطمینان اظهار کړی دی. د اسرائیل خلاف او د فلسطین په حق کې په قومي اسمبلی کې اپوزیشن او حکومت یو چغه او یو आवाज شو. نن په ملک په سرکاري سطح باندې د اسرائیل خلاف او د فلسطین سره د همدردۍ ورځ ونمانځلې شوه. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې نیب 30 کاله د کرپشن د خاتمې دپاره کار وکړ، خو ولې په دې لړ کې موږ کامیابي حاصله نه کړه. د جهانګیر ترین د ډلې وفد د صوبه پنجاب د وزیر اعلی سره ملاقات کړی دی. معروف استاد، ډرامه‌نګار او شاعر ډاکټر طارق عزیز حق ورسېده. محمد یوسف بابر اعظم د بهترین تکنیک مالک ګرځولی دی. د محکمه موسمیاتو د وینا مطابق پر روانو 40 غنټو کې به په ملک کې موسم خشک وي. او اوس د دې خبرونو تفصیل. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 2.80 کسان نور وژلي دي. دغه رنګې تر اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس له کبله د ټولو شوو مړو شمیره 100,090 ته رسېدلې ده. د سرکاري اعداد و شمار مطابق په تیرو 40 غنټو کې د کرونا وایرس 3099 مریضان ریکارډ شوي دي. دغه رنګې په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 50,502 کم 13 ټسټونه شوي دي. په 40 غنټو کې د کرونا وایرس 6021 مریضان صحتیاب شوي دي. د بالیوډ مشهور اداکار راجن کپور د کرونا وایرس په سختو حالاتو کې د پاکستان د طرف نه د امداد پیشکش ستایلی دی. 11 ورځې مسلسل په غزا باندې زبردستې بمبارۍ نه پس اسرائیلو د جنگ بندۍ اعلان کړی دی. بل اړخ ته مزاحمتي تنظیم حماس هم د جنگ بندۍ تصدیق کړی دی او دا خبره یې په ډاګه کړې ده چې په باقاعده توګه باندې جنگ بندي شوې ده.
طائرات الاف 16. بل اړخته له جنګبندۍ نه فوراً پس په غزا کې فلسطینیان په سړکونو باندې د فتح جشن مناوي. ریلیانې وباسي او د زبردست خوشحالۍ اظهار کوي. د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشي د اسرایل او د حماس ترمنځ د جنگبندۍ په معاهده او اعلان باندې د اطمینان اظهار کړی دی او دا قدم خوشاین ګرځولې دی. بل اړخته د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشي د اقوام متحده د سلامتي کونسل په اجلاس کې چې کله هم د اسرایل خلاف سخت موقف خپل ک نو په دې باندې د امریکای انکر ور لمبه شو او په پاکستان باندې زبردست تنقید شروع ک. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن او حکومت د اسرایل خلاف او د فلسطین په حق کې یو چغه یو ناره شو. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر شهباز شریف چې کله په قومي اسمبلی کې د اقوام متحده په جنرال اسمبلی کې د یادداشت پیش کولو اعلان وکړ نو حکومت حمایت وکړ او دغه رنګي د اسرایل خلاف او د فلسطین په حق کې اپوزیشن او حکومت دواړه په یو پیج رااله. نن په پورا ملک کې په سرکاري سطح باندې د اسرایل خلاف او د فلسطین سره د همدردۍ ورځ ونمانځلې شوه.
په دې لړ کې د ملک په مختلفو برخو کې مختلفو سیاسي جماعتونو او سماجي تنظیمونو جلسونه او ریلیانې وویستې د ریلیانو او جلسونو شریکوالو د اسرائیلو خلاف د زبردست غم و غوسې او د فلسطین سره د همدردۍ اظهار وکړ راځئ چې وګورو د دغه جلسونو او ریلیانو عکسونه وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې نه به د 13 کالو راسې د کرپشن قابو کولو د پاره کار کوي خو ولې په دې لړ کې کامیابي نه ده حاصله کړې د زیاته کړې دا چې ردی بنیادی وجه ده چې مونږ همیشه واړه غله نیولې دي او غټ غله کولا او تڼۍ ګرځي دا خبره په کراچۍ کې د نیوکلیر پاور پلانټ د افتتاح په موقع باندې تقریب ته د وینا په دوران کې کړې ده د پنجاب په صوبایي اسمبلی کې د جهانگیر ترین د ډلې د پارلیماني لیډر په قیادت کې یو وفد د صوبای پنجاب د وزیر اعلی عثمان بزدار سره ملاقات کړی دی دی وفد وزیر اعلی د خپل ترجیحاتو نه خبر کو په اهمو معاملاتو سره خبرې اترې وکړي د ملک مشهور ډرامه نګار شاعر او استاد ډاکټر طارق عزیز د زړه د دورې له کبله حق رسیدلی دی راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه د پاکستان سٹار بیټسمن محمد یوسف د بابر اعظم ټیکنیک ستایلی دی د زیاته کړې دا چې بابر اعظم په خپل بیټینګ باندې خصوصي توجه ورکوي هم دغه وجه ده چې کامیابي د قدمونه ښکلوي او اوس ګورو د موسم حال दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब په 13 غنټو کې په مجموعي توګه باندې په ملک کې موسم خشک و البته ټوله شپه او ورځ تیزې هواګانې چلیدې او په اسمان باندې به کله ګوري او کله خال خال وریځې موجود وي په را روانو 40 غنټو کې یو ځل بیا په ملک کې د خشک موسم پیشنګوئی شوې ده د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي خاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ دا ټلۍ په بټن غوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ